دا ورو سوال کړی دی چې دا چې په لاره کې سړي ته مال او سامان میلاو شي د دې به څه کوي. دا سوال څو پیرې زمانه شوی دی، خو نن درته زه د دې یو ښکلی تفصیلي جواب درکوم، او که دا مې یاد کو ذهن کې م کښېنو نو د الف نه د یا پورې چې ستا مخې له څه شی راځي تا ته به پته وي چې د دې اخیستو څنګه دي او څنګه نه دي، چې دا مسله بالکل اسانه شي. دا مسله چې ده دې ته په عربۍ کې اللقطه ویلی کېږي، او ځکه فقهاو علماو باب تړلی په کتاب کې باب اللقطه. لقطه هغه سامان ته ویلی کېږي چې هغه د خپل مالک نه ورک شوی. او سبحان الله دومره ښایسته دین الله موږ له راکړی دی، دومره ښایسته دین چې زموږ هغه مال په کوم نه ضایع کېږي کوم چې زموږ نه په لاره کې پرېوتی دي، هغه مالونه نه ضایع کېږي. نو نور به زموږ څنګه مالونه ضایع شي؟ دومره حفاظت الله زموږ د یوې روپۍ الله زموږ حفاظت کړی. نو اوس راشه واوره، دا سامان چې کوم د چا نه ولیدلی دی نو دا به په درې قسمه وي. تقسیم درته به دې کوم چې مسله ته اسانه شي. دا کوم سامان چې ولیدلی دی نو دا په څو قسمه وي؟ په درې. اولنی قسم هغه دی چې یعنی درمیانه حال خلک، درمیانه حال یعنی نه مالداره او نه غریبانان، هغې له توجه نه ورکوي. ځکه که موږ مالداره ووایو بیا مشکل څه شو؟ نه مالداره خو غټ شي هم توجه کېدای شي ورنه. او که موږ غریب ووایو غریب خو معمولي شي هم توجه ورکوي، لکه چې غریب دی. نو ځکه دلته وایو چې درمیانه حال خلک هغې له توجه نه ورکوي. لکه مثال ډوډۍ میلاو شو، میوې یو ټوکړه پرته ده هغه درته میلاو شوه، امسا میلاو شوه، 15 ریاله پراته دي، 11 روپۍ پرتې دي، دې ته درمیانه حال خلک دې له توجه نه ورکوي. نو د دې حکم څه دی؟ وایله او ځان له فایده واله. صحیح شو؟ وایله او څه چلو که ځان له فایده واله ویې خوره. او په دې دلیل دی الحمدلله. امام ابو داود حدیث راوړی دی، جابر رضی الله عنه وایي رخص رسول الله صلی الله علیه وسلم فی العصا والصوت والحبل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی دی که چاته امسا میلاو شي یا کوړه یا پړی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی وي که چاته میلاو شي ځاله دې استعمالوي. ځکه چې امسا پړی دا معمولي شیزونه دي، له درمیانه خلک داسې توجه نه ورکوي درمیانه حال، نو دا رواله او ځاله استعمالوه. پوه شوي په دې که نه؟ ها دویم دا شی به یا داسې چې ځان په خپله ساتلی شي د ښکار نه یا چې څوک له نقصان ورکړي. لکه یا خو دا شی ډېر غټ دی، لکه مثال اوښ ته وړوکی ځناور څه شی څه ورته ویلی شي؟ هېڅ ورته نه شي ویلی. یا اس یا غوا یا غوایي، او یا داسې شی دی چې الوځي څوک یې نه شي رانیوی، نقصان ولا څوک نه شي ورکولی، لکه کوتره او داسې بله مرغۍ. او یا داسې شی دی چې په خپله دفاع کوي، داړي دي ښکار کوي. نو دې قسمه که چېرته په دې کې دننه راځي نو د دې اخیسته ناروا دي، پرېږده بس. د دې اخیسته څه دي؟ ناروا دي، پرېږده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو پیر تپوس شو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، وی یا رسول الله که چېرته اوښ د چا نه ورک شوی او موږ ته میلاو شي، وی ما لک ولها، ستا د هغې سره څه کار دی او د هغه اوښې ستا سره څه کار دی؟ خپلې اوبه ورسره شتې، ښه ګرځېدی شي، ښه طاقتور څاروی دی او ونې خوري یا بوټي خوري، پرېږده چې ګرځي چې مالک ورته میلاو شي. نو داسې قسمه شی به نه اخلي. اوس په دې کې دننه ګوره هر هغه شی راځي غټ، لکه مثال د هغې د تختولو یره نشته یا څوک یې اوچتولی نه شي، بس پرېږده په دې ځي باندې مه یې راوچتوه، مالک به پخپله پیدا شي.
پوه شوې بې که نه. دریم قسم شی اوس د دې نه علاوه چې کوم څه دي هغه لکه درې قسمه ذکر شو که نه. یو هغه دی چې نه درمیانه حال شی نه، درمیانه حال خلک وله توجه نه ورکوي، ویله ویې خوره فایده ترې والی. دویم هغه شی دی چې هغه په خپله خپل ځان ساتلی شي، نقصان ورته څوک په اله سانه نشي ورکولی، پرېږده. مثالونه به ذکر شو. اوس د دې نه علاوه دریم دا باقي سامانونه او مالونه چې کوم دي د هغې حال به بیان کړو، لکه پیسې شوې یا هغه څاروي شو چې هغه په خپله خپل ځان نشي ساتلی، لکه ګډه، بیزه، دا خو واړه دي، که په حمله وکړي یو څاروی یو ځناور نو ځان ترې نشي بچ کولی. نو اوس دې سره به څه کوو؟ اوس راشه واوره. که چېرته یو سړي ته ګډه بیزه میلاو شوه یا چرګه ورته میلاو شوه، د چا نه ورکه شوې ده، معلوم دی که نه؟ دی ګرځي را ګرځي او په لاره کې یو چرګه په مخه یې نه ځي راځي، څوک یې نشتي، ځای نه دی معلوم. نو اوس به دی څه کوي؟ درې کارونه دی کولی شي. که چېرته داسې قسمه څاروی دی مخې له درګه او د چا نه ورک شوی، نو درې کارونه کولی شي. یو ویې خوره او پیسې به بیا مالک له ورکوي که چېرته راغی. ویې خوره پیسې به مالک له ورکوي که چېرته راغی. نو دویم خرڅې که او پیسې ساته چې کله مالک راغی او صفات یې راته بیان کړو چې داسې داسې وو، بیا ورله پیسې واپس ورکړه. صحیح شو؟ دریم ځان سره یې ساته او خرچه پې کوو چې کله مالک راغی واپس یې ورکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو یا رسول الله که چېرته یو سړي ته ګډ میلاو شي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا ګډ یا ستا دی یا ستا د رور دی او یا د شرمښ دی. یعنې که ته اوچت نه کړې بل اوچتوي، که څوک یې اوچت نه کړي نو څوک یې اوچتوي؟ شرمښ یې اوچتوي. مطلب یې چې وایي ده. نو چې وای دې غستو نو بیا یې طریقه دغه دریو کې به یو کار کوي. دا درې کارونه کم کم دي؟ ویې خوره او بس پیسې به ورکوې، دا ورسره وایه. دویم خرڅې که پیسې ساته چې کله مالک راغی او صاف بیان کړو ورکړه، یا د څاروی یا سامان ساته خرچه پې کوو چې کله مالک راغی ورکړه، او که خپله خرچه ترې غواړي نو هغه ستا حق دی ته ورته ویلی شي. ښه اوس که چېرته دا کوم شی چې تا ته میلاو شوی دی دا داسې شی دی چې خرابېږي، لکه مثال کې یو سړی په لاره روان دی، هندوانه ورته میلاو شو، چا نه ورکه شوي، نو هندوانه که دې ځای کې پرېږدي نو دا څه کېږي؟ خرابېږي. هلته دې څاروي هم ګوره خپله دفاع نه شوه کولی ځکه ده واغېستو. نو دا هندوانه که دې دلته پرېږدي نو دا څه کېږي؟ خرابېږي. نو څه به کوي؟ دلته دقه کارونه دي کوم چې تېر شوي د هغې کې حالاتو کې ذکر شو. یا خو وخوره او د هندوانې قیمت به بیا ورکوې که چېرته مالک راغی. خرڅ یې که پیسې د هغه دپاره کېږي او یې ځان سره ساته که ساتلی شي، مالک راغی واپس یې ورکړه. دریم قسمه خبره دلته د دې باره کې اکثر تپوس کېږي، باقي چې څومره مالونه دي د هغې په باره کې به څه وایي. لکه یو سړی روان دی 500 ریاله ورته میلاو شو، یا قیمتي یو لوښی ورته میلاو شو. لوښی خرابېږي؟ نه خرابېږي. او نه د ګډ او د بیزې او د چرګې په قسم کې ور اچولی شو. نو اوس دلته به څه کوو؟ نو طریقه د هغې دا ده، یاده که دا خبره، هغه سړی به دا سامان راوچتوي چې په خپل ځان یې یقیني چې زه د امانت خیال ساتلی شم. دا اولنی شرط دی. اوس د 500 نوټ پروت دی یا 15,000 ریاله پراته دي او 10,000 ریاله پراته دي او ته دا اول نه دي ورته وکتو، طبیعت دې ګډوډ شو او سترګې دې ورته خړې شوې، نو بیا یې مه یې راله بیا، ځکه چې د اول نه ته ګډوډ شوې. هغه سړی به رالي چې هغه په ځان باندې یقین ساتي چې او زه د دې حفاظت د الله په توفیق سره هغه کولی شم. روایله نو چې روا دې غستوي او څه کې، اول به ته د دې صفات ټول یاد کړي.
چې دا دومره دومره روپۍ دي، دا شکل دی، په داسې بټوه کې پرتې دي، دا به ته ټول یاد کړي. کاله پورې به د دې تعریف کوې. تعریف څه ته وایي په عربۍ کې؟ یعنې خلکو ته به یادې، لکه داسې مشهورو ځایونو کې به یادې. چېرې د چا نه څه ورک شوي نو موږ سره میلاوېدی شي. دا نه چې چا نه څه ورک شوي داسې 200 نوټونه دي او داسې بټوه نه، دا خو ته هر سړی به درپسې بیا راځي چې زما دي. نه، ته به صرف خبره وکړي چې دا سړی بیا راغی، د ده نه به اوصاف معلومې. ها څنګه؟ هغه وروره داسې داسې داسې، چې داسې داسې دي، که صحیح وي ورکوله بغیر د قسم او بغیر د ګواه. ځکه چې پیغمبر دا خبره نه ده کړې چې قسم دې وخوري او ګواه دې پېښ کړي. دا ده چې تا ته اوصاف پوره صحیح بیان کړو، خو دقه دلیل شو که نه چې دا د سامان دی. او په دې باندې الحمدلله دلیل دی. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د زید بن خالد الجهني رضی الله عنه، وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د هغه لقطې په باره کې تپوس وشي چې هغه د سرو زرو د سپینو زرو وي. لکه یو سړي ته سره زر میلاو شو، سپین زر میلاو شو. اوس درمیانه حال خلک دې له توجه ورکوي که نه ورکوي؟ ورکوي. خرابېږي ده؟ نه خرابېږي. او نه په هغه څه کې دي چې خپل حفاظت په خپله کولی شي، په هغې کې هم نه راځي. نو اوس په دې سره څه کوو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وي روچتې کا او کڅوړه او صفات یاد ساته. په کومه کڅوړه کې چې پراته دي او څومره دي، څه دي، دا ټول معلوم کا. کاله پورې ثم عرفها سنه، کاله پورې خلکو ته یادوه. که چېرته څوک پیدا نه شو ویې لګوه. که چېرته څوک پیدا نه شو ویې لګوه، خرچې کا د هغه د طرف نه. خو دا چې کله دې خرچه کو دا مال، فإن جاء طالبها یوما من الدهر، د زمانې په هر وخت کې که بیا چېرته مالک راغی که نه او هغه اوصاف یې راته بیان کړو، نو دا به له واپس ورکړي هر کله چې را پیدا شو. نو اوس که داسې څه تا ته میلاو شو، نو اولنۍ خبره لازم څه وه؟ ما مخکې ذکر کړې وه. ته په لاره روان یې او 500 ریاله پراته دي یا 1000 ریاله پراته دي. اولۍ خبره ده چې به ځان دې یقیني راوچتې که. نو دویم کار به څه وکړي؟ اوصاف به وله یاد کړي. که صحیح به یاد کړي، ځکه چې تا پسې به خلک راځي. نو دریم کاله پورې به خلکو ته ور یادې. داسې ځایونو کې چې هلته خلک را جمع کېږي، الا جوماتونو کې نه. جوماتونو کې اعلان د ورک شوي څیز کول دا حرام دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو څوک وینئ او اعلانونه کوي د ورک شوي څیز، نو ورته وایه الله دې تا ته ستا دا سامان را واپس نه کړي. دقه شان به ورته وایي. دا دین دی او دا غیرت دی د الله دپاره، ځکه چې جوماتونه دې دپاره نه دي جوړ چې په دې کې اعلانونه کوي. او څوک چې دا اعلانونه کوي که نه، الله وبخښه پرانی شی ورک شوی ده او میخه ورکه شوې ده او غوا ورکه شوې ده، بې ادبه. ورته وایي داسې کار به وکړو، دا سپیکر به ستا په کور له پاسه ولګو، اعلانونه به کوو. څه دې خیال دی؟ پرېږدي مونږه؟ وایي به دقه شان به راته وایي زما دا کور د دومره سپک ښکاري. الله اکبر. نو ولې د الله دا کور ته دومره سپک ښکاري چې ته دلته اعلانونه له راغلی؟ دلته خو د الله بندګي کېږي. دا خو دې ځای نه دی چې ته پکې ورک شوي څیزونه اعلان کوو. نو دلته دا یوه خبره ورسره ده. کاله پورې که چېرته کس راغی ویېغستو، که رانغی ویې لګوه. که ته غریب یې ویې خوره پخپله، که بل غریب لی ورکې بل لی ورکه. خو دا که چېرته هم د دې مالک راغی واپس به وله ورکې. کله چې هم راغی، دې پر وخت هم نشته چې کله مالک پیدا شو او اوصاف یې راته صحیح بیان کړو، نو بیا به دا مال واپس ورکې. که هغه هر شي، که هغه نقدي پیسې، سره زري، سپین زري او که بل شي. والله اعلم. دا قسم د دې لقطې دا تفصیل مې ته په دې وکړو چې تاسو ته دا مسله پوره واضحه شي. ځکه